سلام، وخت بخیر. پام وکړئ د دې وخت تازه او مهمو خبرونو ته زموږ همکار درته راپور چمتو کړی. راځو د سر راپورته. د پاکستان پوځ وايي د هغه هیواد امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په سرحدي سیمو کې د اورپاکو دوه ډلې چې هڅه یې کوله له افغانستان څخه پاکستان ته ننوځي پیژندلي او مخنیوی یې کړی دی. د دوی په ټکو له دغو وسلوالو سره په نښته کې د پاکستان 15 پوځیان وژل شوي دي. دوی وايي په ځوابي ډزو کې دوی 15 دغه اورپاکي هم له پښو غورځولي. د طالبانو حکومت تازه تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په وار وار د پاکستان دا ډول ادعاوې چې د افغانستان خاوره د هغه هیواد په ضد کارول کیږي په کلکه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ډول ادعاوې بې بنسټه دي. تفصیل له سنا کاکړه و. داسې مهال چې له اوربند وروسته په ترکیه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، د پاکستان پوځ وايي د افغانستان له خاورې د شورشیانو د ډلو نفوذي هڅې ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اعلامیې په ټکو د افغانستان موقت حکومت د نیت په اړه شکونه پیدا کړي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ISPR یکشنبه د اکتوبر په 26مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اکتوبر په 24 او 25مه د امنیتي ځواکونو لخوا د شورشیانو د دوو لویو ډلو حرکتونه په سرحدي سیمو کې ثبت شوي او چې کله یې هڅه کوله له سرحد څخه تېر شي په دوو جلا اقداماتو کې ورسره نښته کړې ده. د اعلامیې پر بنسټ دغه نښتې د وزیرستان د کورمې په غاکي او د شمالي وزیرستان په اسپنون سیمه کې رامنځته شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې په دې دقیقو او هدفمندو عملیاتو کې د هند تر ملاتړ لاندې د فتنة الخوارج په نوم ډلې 15 جنګیالي له منځه تللي دي او دغه شان 15 پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي د فتنة الخوارج اصطلاح پاکستاني طالبانو یا TTP ته کاروي. هند په وار وار له TTP د ملاتړ په برخه کې د پاکستان ادعاوې رد کړي دي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي د نفوذي هڅې داسې مهال دي چې د پاکستان او افغانستان پلاوي په ترکیه کې په خبرو بوخت دي. وړاندې راغلي چې اسلام آباد څو ځله د اعلامیې په ټکو د افغانستان موقت حکومت نه غوښتنه کړې چې د سرحدونو اغیزمن مدیریت یقیني کړي او د دوحې د تړون پر بنسټ د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. پاکستان مخکې هم ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډله د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پوځ د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او د پاکستان داخلي امنیت ټینګښت د هغه هیواد خپل مسؤلیت دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف یوه ورځ مخکې په سیالکوټ کې یوې ناستې ته ویلي که د طالبان حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې حل نشي، پاکستان به د افغانستان پر ضد ښکاره جګړه پیل کړي. افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې څرګندې جګړې ته د پاکستان د دفاع وزیر ګواښ د بشپړې بې مسؤلیتۍ نښه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي چې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات به د دغو هیوادونو د خلکو لپاره جدي منفي پایلې ولري. د سیاسي چارو یو شنونکی عزیز معارج ازادي راډیو ته ویلي دغه جګړې فکر کوم د پاکستان د افغانستان ترمنځ یو لوبه ده او دا کنټرول شوي مسایل دي. دوی صرف دواړه ملتونه چې څنګه چې ګرو کړي دي همدغسې غوا کوي او بیا نو دا تورونه لګول پاکستان همیشه وایي چې تروریستي یا ترهګرې ډلې په افغانستان خاوره کې دي او راځي پاکستان ته او دا سیمه ناراموي. طالبان په دې اړه باندې په زغرنده غږ نه کوي او نه کوم ښکاره لاسوند او اسناد وړاندې کوي چې دا ستا که نسته یا د دوی پاور وغواړي ورته چې په کوم ځای کې سته بیا په نړیواله کچه کوم شکایت وکړي. د طالبانو او پاکستاني پلاوي خبرې چې د اکتوبر په 25مه په ترکیه کې پیل شوې نن یې 3مه ورځ ده. د طالبانو اړوند رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوي خپل وروستۍ لیکلې مسوده پاکستاني پلاوي ته سپارلې ده چې پکې د افغانستان د ځمکني او هوایي حریم په نسرغړونې او د اوربند تعقیب لپاره د څلور اړخیز چینل په جوړولو ټینګار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې وی خبري سرچینې به ازادي راډیو ته ویلي پاکستان
غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او بلوچو ازادي غوښتونکو پر ضد اقدام وشي، استخباراتي معلومات شریک شي او د ډیورند کرښې څارنه ډیره شي. د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ خبرو لومړی مرحله د اکتوبر په 19 په دوحه کې وشوه، چې په ترڅ کې سمدستي اوربند رامنځته شو. دا بهیر وروسته له هغې پیل شو چې طالبانو پاکستان د کابل د هوایي حریم او په پکتیکا کې په هوایي بریدونو تورن کړ، چې وروسته بیا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د دواړو خواو ترمنځ شدیدې نښتې او مرګ ژوبلې رامنځته شوې. وموریدل چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ور اوښتو وسلوالو مخالفانو د دوی 15 سرتیري وژلي دي. دوی وایي چې له دې سره د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو هم شکمن شوي چې وایي د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ نه پېښېږي، خو طالبانو پخوا بیا دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللي او رد کړي دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دا کولی شي د افغانستان او پاکستان کړکېچ ډېر ژر هوار کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستیو تاوتریخوالو او نښتو ته په اشارې ویلي کولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ ډېر ژر هوار کړي. نوموړي د مالیزیا په کولالمپور کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل دا یوه له اتو جګړو څخه ده چې زما د ادارې په 8 میاشتو کې پای ته ورسېدې. په اوسط ډول هره میاشت یوه جګړه درول شوې، یوازې یوه جګړه پاته ده. که څه هم ما اورېدلي چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړي دي، زه کولی شم ژر تر ژره دا هواره کړم. زه په دې اړه پوهېږم د پاکستان صدراعظم او فیلډ مارشال یې لوی کسان دي. زه شک نه لرم دا کار به ژر تر ژره وشي. که څه هم پاکستاني لوري تر اوسه په دې ناسته کې د شویو او کېدونکو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري پاکستاني پلاوي ته خپله نهایي شوې مسوده په لیکلي بڼه سپارلې. ملي راډیو ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اکتوبر په 26مه یې خپور کړی لیکلي په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکنی او هوایي حریم نقض نه کړي او د افغانستان په ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد په ضد وکاروي. همداراز چمتووالی ښودل شوی چې د اوربند د هوکړې د تعقیب په موخه یو 4 اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونې او معلومات پکې تبادله کړل شي. په بیان کې راغلي چې پاکستاني لوري هم خپله مسوده طالب پلاوي ته سپارلې او په ټکو یې هڅه کېږي چې د منځګړو په حضور کې یوې نهایي پایلې ته ورسېږي. که څه هم په بیان کې نه دي ویل شوي چې د پاکستان لوري په مسوده کې کومې غوښتنې شوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کې یوې باخبره سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ ازادي غوښتونکو په ضد د عملیاتو غوښتونکی دی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې دغه وسلوالو ډلو شتون رد کړی. سرچینه وایي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږۍ بهیر پیاوړی شي. په ډیورند کرښه د څارنې زیاتېدل د ټي ټي پي د مرکزونو په وړاندې سملاسي اقدام او د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ ازادي غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاورې استعمال ته اجازه نه ورکول نورې هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستاني پلاوي کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا غوښتنې د عملي کېدو وړ دي؟ د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي په داسې حال کې چې دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي د دغه ډول غوښتنو عملي کېدل سخت کار دی، خو دوی وایي بالاخره باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسېږي. له ډلې سمي یوسفزي ازادي راډیو ته ویل د دواړو خواو غوښتنې یو بل ته عملي کول کومه شرایطو چې دوی غواړي دا ممکن نه دي. البته په کار دا دی چې دواړه طرفونه هغه څه چې اسان دي او اعتماد فضا ورباندې بحالېدلی شي هغه یې شروع کړي، لکه د تجارت او د خلکو تګ راتګ او خلاصول. دا به یو اعتماد فضا رامنځته کړي تر څو په نورو مسایلو باندې هم ورو ورو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 24مه په خپل ونیز کنفرانس کې ویلي و چې د پاکستاني وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري.